چاره درنه ده دا د درو څلورو کسانو د یوه هیات یا د یوه پلاوي کار نه ده او نه د یوې ورځې دپاره تر څو پورې چې انسانیت وي تزکیه یې ضروري ده تزکیه یې دلته چې ضروري ده تر څو پورې چې صفونه وي تر هغو پورې به دغه تزکیه روانه نو څنګه چې دا له مختلفو ارګانونو څخه ترتیب شوی هیئت یا پلاوی ده نو ځکه ورباندې کمیسیون هم جوړ شو ځکه چې د یوه وزارت مربوط نه ده او دا په ټولو وزارتخانو باندې په تصفیې په چارو کې حاکم غوندې ده تاسې دې معلومه وي څرنګه چې ښه خلک موږ ستاسې په ټولنه کې ستا د عمره بد هم لرو او فتنې هم راته له هرې خوا څخه متوجه دي دلته 40% د پاسه ملکونه یا هېوادونه دلته کار وکړي هغوی دلته تقریبا څه کم 100 کاله تېر کړو هغوی دلته به چوړې وزېږول ډېر وزل ما ستا په افغان ټولنه کې هغه خباثت وشي دی چې ما ورته تا به ما ستا دپاره به تر اخرته پورې څه خوړی دلته دغسې انسانان پیدا شول چې هغه ما و تا و طالب و ملا و عالم و هغه قدر څه پېژني یا هغوی امارت څه کوي هغوی امارت هېڅ هغه اسلام ته هم عقیده نه لري داسې خلک هم ما ستا په ټولنه کې پیدا شول ځکه چې 100 کاله 19 کاله ډېر غټ وخت په دې کې دوی داسې انسانان هم پیدا کړو ځان ته چې له لومړۍ ورځې څخه چې وزېږېدې له موره څخه د هغه ځای څخه دوی په اعتماد کې واخیستل څو پرې هغه ځوان شو نو دا به د هغوی دپاره خامخا چاپلوس وي غلام به وي جاسوسي به ورته کوي او هر څه هغه ورته کوي چې هغه غرب ورته وایي یا د غربي دولتونه ورته وایي موږ تاسې له ډېرې غټې فتنې څخه پروردګار عالم الحمدلله په ظاهره خلاص کړو خو د هغو پاتې شوي به بیا هم په دې ټولنه کې وي دلته د نړۍ استخباراتو ډېر غټ کار وکړي وروڼو تاسې دې متوجه یاست زموږ استخبارات متوجه دي خدای تعالی څخه پوره بصیرت ورته غواړو چې دا مسله په ډېر عمق سره درک کړي او انشاءالله تعالی درک کړي د هغوی د دنیا د پلانونو د خنثی کولو دپاره هم دومره وخت پکار ده 100 کاله هغوی کار وکړي 100 کاله به موږ تاسې مبارزه کړو د هغو په خلاف باندې تر څو هغوی به جوړ یو او د هغو لوغې له دغه ټولنې څخه وباسو خپله پاکه ټولنه بیا پاک کړو د دې پاکونې لپاره دا کمیسیون ایجاد شوی د کمیسیون ترتیب خو په مرکز کې دغه کسان دي په ولایاتو کې د کمیسیون د لزومدید او د مشرتابه د مزدوري په اساس باندې 4 ارګانونه باید پرشش کېږي د ولایت مقام د رهبرۍ په حیث باندې ځکه ولایت کې چا باندې بې اعتماد وي هغه اداره کار نشي کولی ولایت کې ورسره په جریان کې نه وي ولایت ورباندې حاکم نه وي هغوی اطاعت د ولایت ونه کوي بیا چارې ضعیف وي کمرنګه وي ولایت به سرپرستي حتما کوي که هر څوک ورته موږ مشر وټاکو بیا هم هغه مشر سره د دغه کمیسیون له نماینده په ولایت کې ده او د هغه اعضا دا ټول د ولایت بیا هم مربوط دي او مامورین دي د ولایت له طرفه څخه باصلاحیته کس به نماینده وي پاک کس به وي په خپله په ټولنه کې منفور نه وي بد به نه وي بد سابقه به نه لري بده ماضي به نه لري د بدو ارادې به نه لري بد پلانونه به په نظر کې نه لري او د پردو خلکو سره به رابطې نه لري داسې کس نه او دا کس د هرې ادارې لپاره ضروري ده دوهم استخباراتو سرپرستۍ لاندې به دغه کمیسیون په ولایتونو کې کار کوي ځکه د خلکو کشف کول د هغوی بدي معلومول د هغوی ښه راسپړل د هغوی رازونه راټولول دا د استخباراتو د ادارې اړوند کار دی نو د هغوی بیا له صفه څخه اخراج او د هغه څخه وروسته بیا تعقیب نظارت هم باید استخباراتو مربوط لهذا په ولایاتو کې استخباراتو د ریاست موږ ورته مشر وټاکئ د استخباراتو رئیس یا د هغه مرستیال یا د هغو څخه باصلاحیت نماینده البته په هغه صورت کې د والي کوم کس باندې اعتماد و خوښ و د ولایتي ادارې ورباندې اتفاق و ولایتي اداره ورباندې قانع و او دی سم کس و او کار ته ژمن و او دغه چارې یې ورسره خپلې ادارې سره چلولی شي درېیم کس به د امنیه قمنداني وي ځکه چې عملیات کول او خلکو سره برخورد کول د خلکو امنیت نیول دا چارې ټولې د امنیه قمنداني اړوندې دي او همداراز دغه کسان به په خپله محدوده کې کار کوي او جریان به لکه په طرزالعمل کې به اشاره ورته شوې ده